ناپاک او ناخوندي خواړه د ګڼو ناروغیو د خپرېدو لامل ګرځي او د انسان روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کولی شي. روغتیا پالان وایي هغه خواړه چې په چټلو چاپېریالونو کې تیارېږي یا په ناسمو شرایطو کې ساتل کېږي ناخوندي خواړه بلل کېږي. د دوی په وینا د سړک پر غاړه بې پوښه خواړه، چټلې اوبه او په ناپاکو لوښو کې چمتو شوي خوراکونه په بېلابېلو ناروغیو د اخته کېدو سبب ګرځي. د ناپاکه چټلو خوړو د وجې مختلف ناروغۍ پیدا کیږي چې عامې ناروغۍ چې دي هغه ټایفاید ده، کولرا ده، د خوړو مسمومیت ده، نسناستی ده او ځینې انتاني ناروغۍ دي چې هغه د ناپاکو چټلو خوړو د وجې رامنځته کیږي. بل لور ته د جلال آباد ښار اوسېدونکي له خلکو غواړي چې د پلو لارو پر سر خرڅېدونکو خوړو څخه ځان وساتي، ځکه دغه خواړه د دوړو ککړتیا سره مخامخ وي او نظافت ته پکې هیڅ پاملرنه نه کیږي. له ټولو هیوادوالو نه مې دا غوښتنه ده، هیله ده چې د سړکونو په سر، د ویالو په سر باندې کوڅو کې کوم خواړه پخول کیږي له دې څخه جدا منع وکړئ، ځکه چې دې کې دوړې، ګرد، کوم ساري ناروغۍ چې دي دا پکې لیږي او د ټولو هیوادوالو نه مې دا غوښتنه ده چې دا خواړه ونه خوري، په چوکې تالاشۍ کې، کو پارکونو کې، کو ارضي کې دې خوړو نه باید جدا منع وکړي. چې څوک د لارې په سر باندې خوراکونه خرڅوي دغو نه ما دا خواهش ده چې باید اول ښه صفا کار وکړي، بل اول خو جایز نه ده چې مقصد د لارې په سر باندې، ځکه دا بعد د ښه صفا سوتره یا دکان جوړ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې هر کال د ناخوندي خوړو د خوراک له امله 866 میلیونه انسانان په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي چې له ډلې 1.5 میلیونه انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.